د ناول د مینانو کورګړنګ شو ودان په مینه مینه سړی ړنګ شو د ناول د مینانو کورګړنګ شو ودان په مینه مینه سړی ړنګ شو یو زړګی و یو زړګی و زړګی ړنګ شو ودان په مینه مینه سړی ړنګ شو ودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. بهار صاحب ډیره مننه چې خوندور ترنم دې وکړه. اوس هم د احمدي صاحب همکار چې کلونه یې د سره یو ځای کې دنده ترسره کړې ده محمد انور اندړ صاحب رابولم چې راشي خبرې مو کړي او احمدي صاحب سره شریکي خاطرې لري مرا سره شریک کړي. محمد انور اندړ صاحب. ټولو ته سلامونه. له داسې کیسې وروسته چې ام احمدي صاحب سترګو ته ولاړ او هم دا کیسه چې ما هر وارې اورېدلې یا لوستلې ده اسانه مې نه ده اورېدلې. زه مخکې ولاړ شوم اوس بیا ولاړېدم خو ما لوست بده خبره ده سړی څو وارې غونډه کې وځینې ځینې نورې خبرې هم وې. احمدي صاحب یو د تراژیدیو ډېر جالب لیکوال او د انسان په اړه ویل کېږي چې د افکارو په نسبت د احساساتو د بیان لپاره ګونګ پیدا شوی. د احساسات اسانه نشي بیانېدل او احساسات که یو څوک ډېر لوی شاعر هم بل شاعر لولي ځکه یې لولي چې دی لا نه وي توانېدلی خپلې ټولې خبرې وکړي. افکار اسانه دي اسانه بیانېږي. که اوس موږ ووایو چې د افغانستان وضعیت څه ډول ده په دې شاید 10 دقیقې 20 دقیقې په کنفرانس کې سړی ډېره په متانت وینا وکړي په ډېر ډډ غږ یې وکړي او جملې او دغه ګرامر او د صرف و نحو دې ته ډېر جوړ دي چې افکار بیان کړي. مګر دغه بلاغي علوم د دې لپاره دي چې موږ د احساساتو له بیان سره مرسته وکړي. موږ کله کله وایو چې غم دومره دروند دی چې سکوت ته یې بوتلم. هغه دا وجه وي چې انسان د احساساتو د بیان له پلوه وایي ګونګ خلق شوی ده. یوازې هنرمندان کولی شي د انسان هغه نه بیانېدونکي احساسات بیان کړي. نو خو ځکه شاعر راولاړېږي چې بل شاعر هم لولي یوازې پخپله نه توانېږي چې خبرې وکړي. دلته یې لیکلي دي چې تاسې 6 دقیقې وخت واخلئ. ما یو څه یاداشتونه اخیستي وو. یو داسې ناول هنري ژانر د اجتماعي نسخه نه ده. د احمدي صاحب په باره کې چې خبرې کېږي د ستاینې یو لوی ټکی خلک دا یادوي. زه پخپله نه یم ورسره موافق چې د ټولنې دردونه یې بیانول. په یو سړي چې درد تېرېږي ډېر بې احساس کړي او که یو بل څوک بیانوي ډېر بې احساس کړي. موږ په دغو دردونو کې پراته یو. یعنې دا لوی کار نه ده. د احمدي صاحب د ستاینې لپاره ما په نظر دا لوی دلیل نه ده. ډېر لوی دلایل شته. بله خبره دا ده چې کلیات نقد نه ده. که موږ ووایو چې کله کله یو ټوکه کېږي وایي ځینې خلک چې ملایان په منبر باندې خبرې ورته وکړي بیا دوی هغه اصلي خبرې نه وي اخیستې. کور ته چې راسي زړه یې غواړي چې هغه واز له خپلې مېرمنې سره شریک کړي. ورته وایي ملا صاحب نن ډېر ښه وغږېدو. وایي څه ویل؟ وایي سخته ښه وغږېد ډېر ښه وغږېد داسې ښې خبرې وکړې. وایي څه ویل؟ ډېر ښه وغږېد. یعنې موږ کله کله داستاني اثار یا شعر داسې تشریح کړو چې کلیاتو ته متوجه یو. ولا لکه اوس ما عمده وویل چې احمدي صاحب د تراژیدیو لیکوال. خو که څوک ما ته وایي څنګه زه یو دلیل ورته وایم. یو دلیل همدغه لنډه کیسه ده. د انسان رواني حالتونه یې داسې تشریح کړي دومره دقیق د انځور ته. هغه نجلۍ د بلې چاغې ملګرې په ورانه سر یخی ده. احمدي صاحب دې ته هم متوجه ده چې اول یې لمن اواره ده په زنګانه او بیا د نجلۍ سر ده. د نجلۍ لمن په اوښکو لنده ده. ځینې کلمې په هنر کې داسې دي. یو وخت کې ما یو شعر لیکلی وایي زما د همدې دنیا همدا مرداري نه خوښېږي
وږې مرغۍ چې په څه تمه دام ته ودروي دغسې یو شی و. بیا استاد ناګار سره موږ ناستو، فکر کوم تنویر صاحب هم هلته و. ما ته ویل وایي په شعر کې ځینې کلمې داسې دي دا کراهت لري، یعنې مکروه غوندې وي، په انساني ښکلاییز ذوق ښې نه لګېږي. که چېرته په دې کیسه کې داسې ویل شوي وای چې د هغه بلې نجلۍ پایڅه په اوښکو لنده وه، دا ډېر ښکلاییز تصویر نه و. نو د تراژیدیو دپاره هم داسې ډېر واړه واړه جزئي دلایل شته، په دغو پسې باید وګرځو. ځکه وایم چې کلیات نقد نه ده، هغه فقط لکه هغه د ملا صاحب د واز بیان چې سړی کوي. دویم دا ده چې د احمدي صاحب په باره کې دا څو ورځې کېږي چې زه له ملګرو سره یا غږېږم یا دوی غږېږي، بیخي لکه احمدي صاحب چې راسره وي. یوه خبره دا ډېره مشهوره شوه چې احمدي صاحب ریالیست لیکوال ده. زه وایم که هر څوک دې ته جزئي دلایل وپلټي ډېره ښه خبره ده، مګر په عین حال احمدي صاحب د رواني حالتونو یو ډېر جالب مصور هم ده. بل دا ده چې احمدي صاحب په خپلو تصویرونو کې د عامل په ځای نتیجه بیانوي. مثلا دی داسې نه وایي چې له خوشحالۍ له خفګانه یې شونډې رپېدې، هغه خفګان خو عامل ده د شونډو د رپېدو. دی ما ته همدغه د نتیجې تصویر وایي، دی وایي شونډې یې رپېدې، یا مثلا وایي سترګې یې وځلېدې. یو څوک چې کله خوشحالي، هغه خوشحالي یا هغه د یو چا راتګ یا هر بل دلیل د سترګو د ځلېدو عامل ده، مګر دی هغه پرېږدي، دی نتیجې ته ځیر کېږي. او دغه شي د ده اثار ډېر زیات تصویري کړي دي. نو زه وایم چې احمدي صاحب ډېر تخیلي لیکوال هم ده، او د ریالیزم او تخیل ټکر دا نه ده چې په تخیلي لیکوالي کې موږ د ټولنې دغه واقعي څېره هېروو. نه، موږ کولی شو چې ریالیزم ډېر تخیلي بیان کړو، او احمدي صاحب یو مخیل یا مخیل ریالیست لیکوالو. نو زه وایم که یو څوک نقد کوي یا یو څه لیکي یا محصلان مونوګرافونه په لیکي چې دغه یو شي ته یې پام شي چې له احمدي صاحب سره دا خیانت ونه شي، د هغه ظرافت او تخیل ته موږ د ریالیزم په چاپېړه مخ ورسور کړو. دا د احمدي صاحب له ناوله هدف غوښت. کله کله به موږ په موټر کې بحث ورسره، اوربل صاحب هم هماغه دفتر کې چې ما له احمدي صاحب سره کار کړی احمدي صاحب ته موږ ویل چې کله کله خو دغه خارجي لیکوال یا وخت خو مې لکه چې ډېر ونیو تخفیف خو شته، موږ به ورته ویل چې احمدي صاحب دغه هنري اثار داسې نه دي چې ته له هغه یو باندنی هدف غواړې. زه په خپله دا مثال ورته لرم، یعنې موږ چې په کلي کور کې بیادبي د مافي مرکب ساتو، هدف هم دا نه وي چې دا ښایسته ده ساتو یې، بارونه ورباندې راوړو، خپل کار ورباندې کوو، او هغه د منځنیو پیړیو نقلیه وسایط. مګر په اوسۍ باندې بیا څوک بار نه راوړي. اوسۍ د دې لپاره نه ده چې ته له غره بوټي باندې راوړې. نو د هنري اثارو لپاره یوه خبره دا کېږي چې آیا موږ له هنري اثره مثلا له یو غزله یا له یو شعر که په نثر کې که په نظم کې له دغو ژانرونو موږ یو باندنی هدف غوښتی شو که نه. کله کله دا د یو هنرمند ډېر لوی توهین وي چې موږ ورته ووایو چې ولا د تا اثار په دې خاطر مهم دي چې ما د ټولنې مشکلات دې راښوولي دي. که دا کار هدف وي په هنر کې، نو دا کار خو نن سبا دا د علومو ډلبندي ډېره پراخه شوې ده. که زه مثلا له شعره ارواپوهنه زده کوم، ولې ارواپوهنه نه لولم؟ که زه مثلا له ناولونو د ټولنې د ریفورم غوښتنه کوم، نو ولې ټولنپوهنه نه لولم؟ یعنې موږ باید په دې پسې وګرځو چې هغه لا کوم راز ده، څه شی دي چې لا یې هنرونه پایولي دي. له هنرونو باید باندنی هدف داسې ونه غواړو لکه له علومو چې یې غواړو، ځکه دلته د موږ عواطف او احساسات ورګډ دي، او هنر له موږ سره په هغه څه کې مرسته کوي چې موږ د هغه په بیان کې ګونګ خلق شوي وي، لکه مخکې چې موږ تاسې یادونه وکړه. نو ځکه یو هنري اثر لکه ګل که چېرته دوا هم نه ځینې جوړېږي، دا ښکلا یې په خپله یو ارزښت ده، خو که دوا ځینې جوړېږي دی نو یوه اضافي ښکلا ده. خو د دې لپاره هر ګل نه کرو چې یاره دا زه بیا په ګلکندو کې کاروم یا په یو بل شي کې ګډوم، په مثاله کې ګډوم. نو هنري اثار په خپله هم ښکلي دي، خو که د احمدي صاحب د ناولونو په څېر یوه اضافي ښکلا چې هغه د ټولنې د اخلاقیاتو او د اخلاقي ستونزو نقد ته دا یوه اضافي ښکلا ده، مګر په خپله
هر هنرمند په دې مکلف نه ده چې حتما د ده هنري اثار یو باندنی هدف ولري. نو په دغه شکل کله کله موږ د احمدي صاحب له اثارو سره یو څه جفاکارانه تبصره کوو چې ولا په دې خاطر مهم دي چې په پښتنو کې تر اوسه خلک نسوار کوي او ښځه هم لري او بیا دا شی احمدي صاحب نقدوي، نو ځکه احمدي صاحب لوی سړی دی. بیا د احمدي صاحب اثار څنډې کېږي او من حیث د یوې وسیلې استفاده ځینې کېږي، لکه مثلا په مارکسیستي کره کتنه کې دا خبره ډېره عامه وسې فقط هغو لیکوالو ته او شاعرانو ته بیا ارزښت ورکاوه چې دوی د کمونیستي نظریې له تبلیغ سره به یې مرسته کوله. نو یو دغه شي ته موږ پام وکړو او پام اوس ډېر به ښه وي. دویم دا د تصویرونه کټ مټ کاپي کول او بل ته ورښول هنر نه ده. کنې دغه تلیفون چې دا اوس ما ته ایښی تر ټولو لوی هنرمند کټ مټ دغه رنګونه را اخلي، تیاره را اخلي، رڼا را اخلي، خو هنرمند نه ده. لکه موږ تاسې وایو چې د علومو حفظ علم نه ده. بیا خو میموري و هارد ډیسک ډېر لوی لوی علما دي، داسې علما دي چې اختلاف هم ډېر نه سره کوي. نو نه دي د ټولنې تصویر اخیستل، تصویر پردازي کټ مټ دا هنر نه ده. که موږ وایو چې ولا احمدي صاحب د رڼا سترګې ښې انځور کړي دي، دا هم هنر نه ده. دا څه وخت هنر ده؟ دا هغه وخت هنر ده چې د ده دا ټول هنري توکي د پیغام او دغه مسیر سره څومره مرسته کوي. اوس د احمدي صاحب په رڼا ناول کې زه دې ته متوجه شوی یم چې احمدي صاحب ولې هره لحظه دا وایي چې د رڼا تر خړو غټو سترګو ګرد باڼه راتاو. بیا ډېر وخت ووځي رڼا له خیرو چرسي سره په یوه توطیه بدنامه اعلان سي او ده ته وایي چې دا نه درته کوو. ډېر وخت وروسته جمال ډاکټر شوی وي، له لندنه راسي، هغه ښځه یې استاذه وي، د کاکا لور یې ورته کړې وي. ده ته یې د غزني په اولیاو قسم خوړلی وي چې دغه نجلۍ به درته کوم، خو ته لندن ته ولاړ شه، خو بیا ورسره دغسې خیانت ورسره وکړي. د هلته په وره کې یوه نجلۍ ودرېږي، وایي ډاکټر صاحب ته راشه، د ما مور ناجوړه ده. دی داسې نه وایي چې یوه نجلۍ راغله، فقط عمر یې وایي، نور هغه د خیال کولو فرصت لوستونکي ته پرېږدي. او دا په خپله د یو هنرمند ډېر ښه مهارت ده چې موږ تاسې هم په خپله په تخیل کولو کې شریک کړي. هلته وایي چې د هغه نجلۍ تر خړو غټو سترګو ګرد باڼه راتاو. دلته سړی سوچ اخلي چې دا څنګه د دغې نجلۍ هم دغسې سترګې دي لکه د رڼا. بیا سړی پوهېږي چې ده ولې د رڼا د سترګو تصویر څو وارې را اخیست. نو هنر خالي په دې کې نه ده چې ولا د رڼا سترګې یې ښې تصویر کړي، نه، په دغه تصویر یې څه ویلي دي. نو دغه شی هم یو ډېر مهم شی. ما د احمدي صاحب د فردي او اجتماعي اړخ ما 3.5 کاله د همکارۍ ویاړ ورسره درلود. هغه یاداشتونه ما اخیستي وو. فکر کوم نور ملګري چې واورم ډېره به ښه وي. ډېره مننه. ټولو ته سلامونه. ترانم ډېر زیات تاثیر راباندې وکړو. واقعا احمدي صاحب څېره یې سترګو ته راته ودروله. دغه لفظ کله د ترنم سره زه وینم ارواښاد، فکر مې نه کوم چې احمدي صاحب نور له موږ سره نه وي. ډېر زیات تاثیر یې د ترنم وکړو. دا شعر چې کاروان صاحب لیکلی و، په ورځ چې وویلم بس تر پایه مې ورسره وژړل. واقعا احمدي صاحب لکه څنګه چې ټولو باندې وغږېدو، احمدي صاحب لکه څنګه چې په ناول کې کومې ظرافتونه درلودو، همداسې په عملي ژوند کې په همکارانو سره، ملګرو سره همدغه ظرافتونه هلته هم پکې وو. یوه خاطره یوه دغه زه درته وایم، یو وخت کې دغه د اغزن سیم ناول نه وای چاپ شوی و. دا یې دفتر کې ما ته راکړو. نو دا ناول چې ما ولوسته، دلته یو بل دفتر کې مې کار کاوه، هلته یو بل ملګری حافظ الله معروف په نوم دا راسره و. ما ته دا څه شی وایي؟ ما ته دا یو نوی کتاب د چاپ شوی ناول ده. وایي ته خو دا ما ته هم راکړه چې زه یې ووایم. ما ته زه خلاص کړم، تا دې درکوم. ما په هماغه شپه خلاص کړ، سبا کې مې ده ته ورکړ. نو حافظ الله معروف چې ولو دا تقریبا 6 که 5 وارې تر دی د خارج ډېر شوقي و. لندن ته ته 2 وارې له یونانه، له فرانسې، له ایرانه، له ترکیې دی راګرځول شوی و. نو سبا کې چې ناول ټول مطالعه کړی و، ما ته وایي د احمدي صاحب څومره ډېر ملکونه لیدلي دي. ما ورته وخندل، مې ورته ویل احمدي صاحب غیر له دا 2 ملکونو ایران او پاکستان چې دی موږ ته چې ویلي دي تللی دی، نور هېڅ ځای ته هم نه ده تللی. وایي هېڅ امکان نه لري چې دا دې نه وي تللی. دغه ناول کې چې ما څه شی ولوستل، هغه څه چې په موږ تېر شوي دي ټول همغه څه، هغه داسې واقعیت ته لکه هغه
زه چې په همغه ځای کې یم او همغه د ما ژوند هملته بیانوي. نو څو ورځې وروسته احمدي صاحب نه پوهېږم څه کار یې وراسره وایي درځه زه تاسو سره ځم چې په کار و کمپیوټر کې فکر کوم ما سره ښکته شو کارته پروان کې ما دفتر ته لاړو. نو هلته چې لاړو حفیظ الله معروف نه ویل دغه چې راغی دفتر چې بي سي کې کار کول ور سرویس کې. نو داسې ما ته دغه رایاده شوه ما دغه ډېر ملکونه چې لیدلي دي ده نه ورسره لیدلي مخکې له احمدي صاحب سره نه وو لیدلي. نو د احمدي صاحب سره تر پوښتنې وروسته ورته وایي ته رښتیا دغه اندړ رښتیا وایي چې ته دغه ځایونو ته نه یې تللی دا ناول دې بیا دا رقم لیکلی ده؟ احمدي صاحب ورته خندل وایي وایي نو دا څنګه وایي بس نو مطالعه ده او پوښتنه ده او دغه ویډیوګانې مې وکتې ده. نو هغه ډېر حیران دې ته ولو چې دغه ظرافتونه دغه هغه چې د هغه ټولو سیمو د هغه ټولو ملکونو په همغه رقم باندې څه رقم یې دا بیرته سره برابر کړي دي چې دا هغه سیمو ته نه ده تللی هغه دغه یې نه دی لیدلي مګر بیا عینا همغه پیښې چې هلته کېږي یا هغه محیط دی همغه صحنې چې دي دغسې بیانوي هغه ورته حیران ولو. همداسې په نور ژوند کې لکه ظرافتونه ډېر زیات ولو. یوه خاطره به زه ووایم چې وخت هم ډېر ونه نیسم. یو وخت کې همداسې تله موټر کې له دفتره را رخصت شو نو د موږ ډریور لږ داسې تیز راته بس د کارته پروان چارایي وه غالبا دلته سره ګروپونه روښانه وو خو موټروان تر هغه راتېر شو یا بې فکره و یا هر څه چې ولو ترافیک نیغ په مخ کې ودرېد ورته خو موټروان ته ډېر په قار شو ده ترافیک ډېر په قار شو زړی اوس موټروان را کښته که دا ورسره وکړه چې ولې راتېر شوې ولې هغه شو. نو احمدي صاحب دې څنګ کې ناست دی د شا سیټ کې د موټروان نو ښکته ترافیک ته داسې وکړه یو اشارې یې ورته وکړې ترافیک په خندا شو موټروان ته یې ویل ځه په همدغه سره ګروپ کې تېر شو. اوس موږ حیران پاتې شو دا موټروان څنګه تېر شو او احمدي صاحب څه وویل دې ته اوس احمدي صاحب ما تا څه ورته وویل د ترافیک دې څنګه پوه کړو څه دې ورته وویل چې ترافیک په خندا شو وایي ګوره دا خو په اشاري ژبه باندې پوهېږي ترافیکان په اشاري ژبه ډېره پوهېږي. نو ما ورته ویل چې دا وروره لیونی ده ځه چې پرېږده جنجال مه جوړوه. نو دغه ظرافتونه د ده په ژوند کې ډېر زیات وو خاطرې ډېرې دي راسره خو وخت کم ده. نوره مننه تاسو مې ډېره مننه کوم. السلام علیکم بخیر راغلاست. انسان ډېر خوشحاله کېږي په خپل مخ کې په احساسه ځوانان ګوري. دغه احساس چې تاسې هلته راوستلی یاست د نورو ځایو څخه د میلو څخه نه تللي داسې بانډار ته نه یاست تللي راغلی یاست یو احساس ده. هغه ګل پاچا الفت وایي یو غلی شان احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي پر اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي. دا احساس انسان تحریکوي. مثبت احساس په انسان کې دوه شی تولیدوي اخلاق او ډسپلین. دا احساس دی چې یو څوک خپل قلم را اخلي کتاب لیکي قلم را اخلي شعر لیکي قلم را اخلي فلسفه لیکي قلم را اخلي فزیک لیکي هندسه لیکي کیمیا لیکي. دا به احساس نه کېږي او دا په ټولو انسانانو کې نشته. په هغه انسانانو کې چې خپله ځان تشویق کړي. تشویق په ټولو انسانانو کې یو رقم دی. دا چې بعضې انسانان یا زمینانه د مسایل ده یا نه کوي یا پر ځان باندې په اصطلاح سره نو کوي ناارامي نه راولي نو کوي زحمت راولي. ولې خوشبختانه احمدي صاحب روح دې آرام وي دا با احساس ترین ځوان. سلام مینه استادانو په اجازه ملګرو په اجازه احمدي صاحب په دریو ناولو مې مقالې لیکلي دي. یو مې په جوجو لیکلې ده او یو مې په نیکه لیکلې وه او بله مې رڼا ناول مې لیکلې وه. هغه د نیکه باندې مې چې کومه مقاله لیکلې ده هغه زه دلته کټه مټه وایم. میرویس نیکه ته چا د ابک غږ وکړ وروی کتل ګوري چې لور یې ورته ناشنا ښکارېده. غریبه زینبه به ولې نه ډنګرېده چې د ډوډۍ وچې تکړې هم پوره نه ور رسېدې. میرویس نیکه د بزګر بیلچه راواخیستله. د څو چمونو په اړولو یې د ورغوي غوښې د بیلچې په چاغ وهلیو لرګیو کې بندې شوې. بزګر ته یې ورنارې کړه چې د بیلچې لاس ته خو وترشه. بزګر ورته وویل چې خان صاحب موږ بغیر د بیلچې وهلو بله دنده نه ده زده. ما ته یې راکړه چې زه یې ووهم. میرویس ورته وخندېد ویې ویل خو ستا لپاره وایم. میرویس نیکه په ټکنده غرمه د کندهار د سقوط څخه د ژغورلو لپاره په سرو شګو وښویېده.
د دښمن کمزوري به یې معلوموله. بیرته په سرو شګو راښویېده. د ولس د بریا لپاره یې له حسین او محموده په غربت کې ژوند تېراوه. ولې اوسني رهبران د ارګ له تاج محله د خیمو تر ژیو هم نشي راتلی؟ ولې د ولس د خبروي او پوهاوي لپاره ماران کیږي نه؟ میرویس نیکه به څه ښه په سینه ښویېده. سات سات به یې د دښمن ننداره کوله. کمزوري خواوې به یې معلومولې. د ولس د ژغورنې لپاره یې هڅه کوله چې د ګرګین له ښکېلاکه خلاص شي. مګر اوسني مشران داسې نه دي چې له اقتصادي ناورینه مو وژغوري. میرویس نیکه جګړه وکړه، جهاد یې وکړ، وطن یې آزاد کړ، خلکو ته یې آرامي راوړه او په خپلو شتو یې د رزق د سبب دروازې ورته خلاصې کړې. هیوادونو نیولو ته یې چمتو کړل او ان تر هند یې خپل واکمني اعلان کړه. د اصفهان په منارو یې خپل بیرغونه ورپل. مګر اوسني مشران مو د اقتصادي ناورینه نشي ژغورلی، خپل هیواد نشي ساتلی، ځکه چې دوی باید د نړیوالو سره خپل تعامل په خپل شرعي لباس کې وکړي. مګر ځینې یې دا درایت نه لري چې داسې واکمني وکړي لکه څه ډول چې نیکه کوله. جګړه په دین کې اصل دی، بله چاره نه وه. سوله استثنایي حالت و او تل په دین کې استثنایي حالت لري، خو په داسې مهارت چې بریا راوړي. دغه مهارت میرویس نیکه درلوده. میرویس نیکه پوه و، ولس ته رښتینی و، هوښیار و. میرویس نیکه همدا درلودل. د خلکو ورسره مینه وه. کندهار یې له اشغاله وژغوره، ازادي یې راوړه، ولس یې له فکره وژغوره. دته دا مهمه چاره وه. د محمود حسین او د زینبې د مور سره ناسته ورته مهمه نه وه. ولې اوسني مشران پر دې تورن شي چې د ښځې حقوق پایمالوي؟ ځکه چې میرویس نیکه د ښځو په ازادۍ باور درلوده او دوی دغه باور نشي په سیاسي لحاظ نشي راوستلی او نه هغسې د عمل تیوري لري چې د ښځې د حقوق دی د پرکار له خاصیته وژغوري، هغه هم له پردیو ښځو سره. دوی یوازې له ښځو دایرې تاوي. ولې ولس له بدبختیو نشي خلاصولی؟ ګواکې رښتینی او هوښیار او پوه نه دي. نو که پوه وای د ولس چوپړ ته به راوتي وای. خدای جل جلاله خو له دوی د اولادونو پوښتنه نه کوي، د ولس د چوپړ پوښتنه ترې کوي. دوی په دې نه پوهیږي چې ولس اکبر دی، لومړیتوب لري. ښځې د ولس نیمه برخه ده او باید خپل لومړیتوبونه ورکړل شي. دوی د بهلول دانا په څیر په ښکاره ولې دا نارې وهي چې ګواکې موږ د خدای جل جلاله له هغه مسؤلیت خلاص یو کوم چې هارون رشید ته ورتر غاړې دی؟ نو بیا ولې دوی وایي چې سیاست د ولس د ریګ سبب نه دی؟ که اوسني مشران رښتینی وای نو د میرویس په څیر به یې د اصفهان په لغړنو کوټو او د کندهار د ازادۍ په وخت کې، البته په دواړو حالاتو کې، د ولس د ازادۍ لوږې حقوقو خیال به ساته. مګر اوسني مشران په سختو دیارونو کې د ولس په رزق سنبالو، مګر اوس ولس ته د رزق سبب دروازې نشي جوړولی. میرویس د ځان د ازادۍ خیال نه دی کړی او نه یې دا تهذیب و چې نورو ته یې ویلي وای چې تاسو جهاد نه دی کړی او باید غریب واوسئ. میرویس نیکه ګرګین په مهارت مات کړ. د پښتنو له جمودي عقله یې کار وانخیست. بې غیرته غرور یې نه درلود. خلکو ته یې په مینه ورکولو خپلې څپلۍ زړې کړې. غذا یې په مهارت وکړه. خپلو خلکو ته یې تباهي ورنه کړه. غنیمت یې هم زیات وګاټه. بریا یې سالمه وه. دا د میرویس نیکه د ژوند یوه سیاسي خاکه وه چې د نیکه له ناوله مې په الهام راخیستې وه. او بیا مې د اوسني دور نیکه یو تاریخي ناول دی. داسې نادرې تجربې نورې هم لري. روي یې ډېر ښه سړی دی. هره خبره راته داسې کوي لکه کټ مټ یې چې ګورو. ټولې صحنې مو سترګو ته دروي. هره خوښي را باندې وګوري. هر غم کې مو ورسره شریک کړي. ته به وایې چې د دې ټولنې غړی شوم. دا د راوي عجیب کمال دی. همدې کمال یې تاریخ په هنر اړولی دی او تاریخ هیڅ وخت بې مبالغې نه وي. د ادبیاتو اصلي جوهر همدا دی چې حقیقت کټ مټ در باندې وګوري. د لوستلو پر وخت مې فکر کاوه چې زه دا شیان په خپلو سترګو ګورم. ورسره روانو. هر ګام یو نوې تلوسه وه. هیڅ نه شوم راګرځېدای. د وړاندې پیښې په تلوسه به وم. روي راته خبرې نه کولې، یوازې انځورونه راته کېښودل. ما به لیدل تاسې د روي یو څو خبرې وګورئ. مشل یې ور واخیست. د ناستو کسانو پښو ته زنځیرونه ور لوېدلي وو. ټول 4 هډوکي ښکارېدل. ببرو ږیرو او سرونو یې د سمڅې پر ډبرو تیره سیوري جوړ کړي وو. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. شهسوار خان یو بندي په پښه پورې واهه. زنځیرونه یې وشرنګېدل. د ډول غږ یو دم ودرېد. د نرینه‌وو غوړې څڼې د دوی پر خولو شویو تندیو راښکته شوې. ښځو چیغې کړې. ماشومانو کورونو ته منډه واخیسته. د اتڼ ګرده دایره ماته شوه. ټولو غونډۍ ته کتل. آس وشنېد. وړې تیږې ورغړېدې. ګڼ سپاره کلي ته راغله. ویې ټوخل. خپلې توپانچې ته ور وښویېد. نږدې چیغې یې واورېدې.
یوه ډله جنګیالیو د ګرګین د لښکر خواته منډې ور وهلې. راوي څخه انځورونه کوي. د کیسې په لیکلو کې همدا کمال بیخي نادر دی. د پیښو ترمنځ یې مناسبات ډېر غښتلي دي. ما ځینې ناولونه لوستي دي، ځینې یې په تسلسل کې د تسلسل مهارت نه لري. هغه داسې چې یوه پیښه را شروع کړي پایله یې لا نه وي معلومه چې بله پرې راواخلي. سړي ته 2 تلوسې ور واچوي چې څومره ځي هومره د تلوسو ترمنځ جګړه زیاتیږي او کمیږي. عجیب خوند لوستونکی ترې اخلي. تاسو د دغه 2 پیښو تسلسل وګورئ. موږ یې خاص خاکې را اخلو. اسونو د اتڼ نارې ماتې کړې. د خلکو د خوښۍ رنګونه په حیرت بدل شول. زیړ ښکارېدل. سره جامه لرونکي لکه وږي ژوي ترې تاوېدل. ټول انسانان یې ووژل. د ماشومانو په مخونو د وینو دارو یو بل ته مخه نه ورکوله. وږیو وحشانو خپله چاره وکړله او لاړل. 2مه خاکه. میرویس نیکه د بارونو له کاروان سره روانو. سخت ستړی شو. یو غږ وکړ چې د غونډۍ بلې غاړې ته یو کوچنی کلی دی. خلک یې سخت غیرتي دي. د وږیو خېټې ښې مړولی شي. څه شی چې وي ترې نه یې سپموي. نیکه چیغه کړه راځئ چې ستړیاوې پرې وروړو. د دوی هر کلي ته یې خړه ځمکه په سرو وینو لړلې وه. ماشومانو په وینو سره لاسونه په سینه ټینګ نیولي وو. ناوې لوڅه پرته وه. یو سپین ږیري په وینو ککړه خوله وخوځوله. ویل یې چې د ګرګین وحشیانو وخوړو. سړي سر کېښوده. د دغې خاکې لومړی دې تلوسې ته بوتلو چې دا خلک چا وژلي. بیا د میرویس د هرکلي تصادف تلوسه را پیدا کړه. ډېره پر حیرته تلوسه وه. سړی حیران کړي چې اوس نو کومه زر خلاصه کړي او چې خلاصیږي نو د دواړو تلوسو یو وحدت وي. په ناول کې د 2 پیښو یو وحدت زیات خوندور وي. هغه ناولونه چې شهکار دي حتی د 3 پیښو د تلوسې د ماتېدا وحدت یې یو کړی دی. دا چاره که په مهارت ونشي نو لوستونکی ګډوډ کوي او نه پوهیږي چې د پیښو ترمنځ څه وشول. ابهام رامنځته کوي او په داستاني نثر کې ابهام تر ټولو ستر عیب دی. مګر احمدي صاحب یو داسې هنرمند دی چې دا ډول تصادفات واحد ته راولي. نورې تلوسې هم ورسره ملګري کوي. ټولې تلوسې د یو ځای در ختمې کړي نو کشمکش درته پیدا کړي. دا په ناول کې یو عجیب کمال دی. تاسې هم د دغه ناول ولولئ. نصیر احمد احمدي ډېر ماهر سړی دی. تاریخ یې راته مستند کړی. تاسې به په ټولو پیښو کې ورګډ شئ. نیکه به د سیاستولۍ تجربه هم درکړي. د اوسنیو مشرانو په کمزوري به مو هم پوه کړي. ډېر د ننګ او بې ننګۍ خاصې به در په ګوته کړي. تاسې یو ځل د نیکه په توره پښتۍ ور دننوځئ نور یې هلته ولولئ. ډېره زیاته مننه. کومدان تنویر صاحب اوس هم د احمدي صاحب مشر ورور بشیر احمد احمدي صاحب راغواړم چې خپلې خبرې را سره شریک کړي. بشیر احمد احمدي صاحب. السلام علیکم سلام نصر ټولو. زه د نصر احمد مشر ورور یم. بشیر احمد صاحب ولې مې نه ویلی لیکوالي کې او د تحقیقي معلومات نه لرم. فقط دی ما کوچنی را لوی کړو او واقعا ښه شخصیت و. مقصده تېر کال د سرطان میاشت زموږ لپاره هم سخته وه او تاسو ته هم سخته وه. زموږ کورنۍ هم ډېر دغداره شوه او تاسو ته هم پټه ضایع وه. دا معلومدار خبره. نصیر احمد یو کلیوال سړی و. یعنې ډېره مینه له پښتو سره درلوده، خصوصا د افغانستان سره. ده به زیاتره وخت کتابونه ویل تر 1 بجې پورې، تر 12 بجې پورې. نو ډېر معلومات یې لرل، خصوصا فلسفه کې. ما ورته وویل یو څه د فلسفې پیسه کې ولیکه. وایي رښتیا وایم زه ډارېږم د محیطه کې به ډارېږم. او دا حقیقت. وایي ما به ډېر کتابونه داسې آزاد کتابونه لیکلي وو. موږ باید د پښتو کلتور عنعنات باندې نه پرېږدو چې که زه په بل ملک وای ما به کله ډېر کتابونه لیکلي وو. نو داسې شخصي بحثونه ډېر وو. بیا به ده ځینې خبرې ما ته وکړې، هغه ځینې مهم ټکي یې دغه ول. او دا اوس له ده 2 میاشتې مخکې له مرګ یې و. نو ما یو خوب دی چې دی داسې په کډي کې ولوېږي غټ، هغه کې 2 نفره یې ښه د ده خوارکي ملا ماته سي دی وفات سي. خو دغه کې د پزن وفات شوی نه ما ته وایي دغه بچ کې دا
پښتو نومېږي. نو اخو بیا هغه دی نو داسې اخو بیا تقریبا دغه یو معنا ورکول کېدای زه فکر کوم چې پښتو ادبیات دغه حالات داسې روان شي پښتو ادبیات کېدای شي یو څه ضعیفه شي که نه اوس هم داسې یو څه کتابونه کم چاپ کېږي له د ده له مرګه بعد. نو خدای دې وکړي ستاسې بېرته یې ده مارشل ژوندی وساتئ. دا خو تاسې وظیفه ده. موږ خو خپله عام خلک زه عالي دوکاندار یم نه شم کولی چې په ځل هغه کوم. نو ده به ما ته دا څو د ده له خبرو له حقیقت ده به ما ته ووایي ډېره خوشحالي په بېکلتوب کې وخت چې شي درد احساس ونه کړي. یعنې که څوک وایي چې زه ولې خوشحاله نه یم بېکلتوب کې به ډېره خوشحالي چې د چې درد احساس لا به د کور درد ځوروي لا به د کلي درد ځوروي لا به د وطن او که ډېر چا خبر د وطن درد ونه لري د فلسطین درد به یې ځوروي. نو دغه هغې ما ته ویل بلې دا لوی په غریبي کې ازادي معنا نه ورکوي. یو مملکت چې غریب وي هغلته وایي ازادي یو څه مشکلات دی پیدا کوي. پرځه یو ملنګ ده وایي که وایي زه ازاد یم دا د غرمې ډوډۍ به دی بیا چا لاس وغځوي. نو دوی موږ باید په علمي لحاظ په فلسفه په اقتصادي لحاظ باندې ډېر مخکې ولاړ شو بیا موږ ازاد یو. په غریبي کې په محرومۍ ما ورته وایم دومره افغانان ډېر بهادره خلک دي ډېر غیرتي خلک دي او پښتونوالي په حصه کې دوی پښتونوالی جنګ لپاره ډېر ښه ده. په جنګ کې پردن سړی داسې هغی خو د آبادي لپاره یو څه مشکلات دي پښتونوالی داسې یو څه د آبادي وایي موږ استعداد متاسفانه چې نه لرو او دا کېدای شي واقعیت دی که نه موږ داسې خاص استعداد دی آباد په جنګ ډېر تکړه انګریزان هم پسې واخیستل روسان هم پسې واخیستل امریکان هم پسې واخیستل اوس هم لاس اوږد د خلکو ده نو دغه خبرې یې کولې. داسې یو وخت موږ ښکار ته ولاړو ښه نو دی د ښکار سره داسې خاصه علاقه نه وه. دا موږ کلي کې د بغاتر په نامه یوه دښته ده دغلته د ارخیړه کې ورکه مرغان دي هغې موږ ورته ویل همدا یو ټک خو ته هم وکړه خو ده نه غوښتل. بیا دا ټک یې وکړو خو دوه ارخیړه کې راولوېدې ما ورته ویل ورسه حلال یې کړه زه یې له سترګو کې شرمېږم زه یې نه شو حلالولی د هغه له سترګو کې زه ډېر شرمېږم. نو ده لا د لتا منګیشکر له اوازو سره ډېر علاقه وله. نو یو ځای موږ داسې یو غټه خانه دغلته ناستو سره نو موږ یو بل قومي ده وایي څه د ډمې اوازونه اورې وایي ګوره دا ته چې مړ شې سبا به دې مایېرې لتا منګیشکر څو چې هندوستاني لتا منګیشکر به نوم ژوندی. نو دا اوس دا څوک چې پرځنه هنرمند دي لا لیکوال دي هغه به تر ډېره وخته ژوندي. بل ویل وایي د تاسو په تاریخ باندې مه نازوېږئ موږ زر کلن تاریخ لرو دا اوس حال ګورئ موږ به ډېر محتاج یو وطن هم ډېر وروسته پاتې ده او زه پرځنده دې احمدشاه به هغه به څه کوم پرځنده نو ډېر ښه کار وکړي هغه به ډېر بهادر و خو موږ وایو چې ښه یو موږ وایو شرقو غرب ته محتاج یو کله پاکستان نه وړه رانه شي موږ مړه کېږو له لوږې. ده له فلسفې سره علاقه ډېره درلوده خو ما ته ویل فلسفه مه وایاست فلسفه وایي تاسې تنها کوي یعنې له خلکو کې مو لرې کوي فلسفه. هغه یو څو خبرې ما ته کولې. بل یې ویل وایي موږ جامع متاسفانه مسیران وایي چې سپین ږیري شي بیا مسیران شي حال داسې وایي چا چې عمر زیات شي په لحاظ د صحي که چاته معلومات د انسان ماغزه وایي ښه تصمیم بیا نشي نیولی وایي هغه مسیران باید ځوانان یې چې د هغو ماغزه تازه وي د هغو پر ضد هغه قوه د منطق ډېره قوي وي. ساروان د موږ زوم ده ښه هغه عصمت ساروان د ما ته ویل وایي د تاسې نصیر ول داسې تیز روان ده ډېر کتابونه زه لکه دا نور نویسندګان په خارج کې به له 5 کالو یو هغه وکړي یو کتاب ولیکه وایي لکه ډېره بیړه یې ده وایي لکه ډېره بیړه یې ده هغه یوه خبر ما ته ده وکړله په هغه وختو کې. بل یو ځای ولاړو موږ هغه کوچني ورور ته مو کوزده کوله نو هلته موږ په کلي کې هغه وخت کې ولول اوس نشته شکر نو دا د هغه پلار راته ویل جنکۍ پلار نصیر ته ورته ویل وایي دی خو 15 لکه ولول ده وایي نو ورسه ګنج ته یې بوزدسې دلته وایي ورسه ګنج ته ده باندې بده مه لګېد هغه باندې سم یې ورته ویل نو دا اوس نفر سره
و څه وایه اوس د ګنج ته بوزم 15 دقیقې ولول نو دغه ویل وایي پښتونولي یا ناموس پرځل به وایي ډېر بهادر یې وایي دا جنګ لپاره ښه ده وایي موږ ډېر امکانات لرو پرځن 15 میلیونه نفوس وایي د ډیلي ښار په اندازه ده او 6.5 کیلومتر مربع مساحت دا د فرانسې او له انګلیس نه هم زیاتې مساحت دا په ډېر کم شي باندې جوړېږي که داسې یو سمه رهبري ولري څوک لا دا عام خلک ښه کار وکړي نو دغسې ښه سړی و واقعیت ښه نوي سنده و بس تاسو ډېره مقصد دا ده هغه مارشل ژوندی وساتئ موږ خو زه خپل سپین ږیری مسجر رنګوم 450 کلو یم او کله تاسو کې ولوېد بیا ګوره دا ډېر په سخته راپورته کېږي دا د هنر ادبیاتو هغه ډېر سخته کار دی موږ به دغه 15 میلیونو کېدی شي دغه یو 500 نفر لیکوالان ولرو دا تقریبا 0.001% نه دی چې داسې په ګډه سره یو کار وکړي دغه دورې تېرېږي بس دا د موږ هغه یو قاضي و قاضي منصور په نامه وایي د حکومتونو لکه وریځ دا وړ نن اسمان شین دی سبا وریځ بیا اسمان شین نو دغه ژبې ته که موږ تاسو خدمت ونه کړو پښتو سره پښتو ډېر دښمنان واقعیت چې پښتو پرځان وټکئ ډېر دښمنان لرو او دا فقط په ادبیاتو باندې کېږي په تعلیم باندې کېږي په تخنیک باندې کېږي تخنیک ته چې څوک وایي چې تخنیک په در نه خوري دا وړې بیا کوي دا اوس موږ د امریکا پیسې سپرځ په ناني کې چلیږي خو حتما به زورور وي او د موږ غوندې ماغزه یې دي دا نه سپرځ ځان ته ماغزه لري د موږ غوندې هډوکي دي د موږ غوندې سرونه دي د موږ ولې دوی مخته ولاړ ولې موږ وروسته پاتې ولې موږ لاس ورته اوس موږ ته پیسې رانه کړي موږ غرق نو دغه تعلیم دغه تاسو کوي هغه وکړي توجه وکړي خصوصا د جنکو تعلیم پښتنو سیمه کې هیڅ جنکی ولا که ژغ کړی سي کاشکې مکتبونه خلاص دا نور کومونه بیا هم شي د کله کله هغه سي یو مظاهره وکړي لابد که مظاهره شکل کېدای شي دغه نه خو خدای دې وکړي خلاص شي دا ډېر مهمه ده خدای دې وکړي تعلیم ته توجه وکړي اسلامي امارت هم د امنیت لپاره خو بهترینه هغه د اوس دوی بهترینه ګزینه ده افغانستان د هغه کې بچ کو ترزیه کې بچ کو دا ځینې مثبت ټکي هم زیات دي امنیت مهمه ده دا ملک کېدای شي په ډېر لنډ وخت کې مخکې ولاړ شي امنیت خپله دا خلک یې بیایي په کسې امنیت یې ونیسي نو ډېر به بدبین هم نه وي حالات ورته انشاءالله خدای مهربانه ده چې امنیت راشي افغانستان د ړنګېدا کې ورته بل دوی دا د قوم پر کې وایي قوم پرستي کوم بد کار نه ده اسرائیل وایي ولې مخکې دي وایي قوم پرسته یې خو هغه وخت چې تا بل چاته وایي تاوان ونه رسېږي بل څو ته توهین ونه کړي هغه څوک چې پښتو باندې مین وي دا کوم بد کار نه ده دا وایي نشنالیستي هغه نه ده پرځنه تعصب نه ده چې زه پښتو باندې مین یم پښتو را باندې ګران ده او ته وایې دا متعصب ده دا ټول دنیا چې وایي مخته کړې ده خپل ژبې ته خدمت کړی ده هر وخت چې ژبې ته خدمت کړی یا خپل وطن په خپله مخکې روان نو تاسو ډېره مننه تاسو شکرونه تاسو دا یادوئ د احمدي صاحب خپلې اقوال موږ سره شریک کړل اوس هم د احمدي صاحب وراره رفیع الله رسولي صاحب خپله وینا ده راوړئ سلامونه نیک هیله احترامات تاسو ټولو ته قدرمنو استادانو ته معلم آغا ته او نور عزیزي صاحب ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله ویاست اول خو خاصه مننه د افغان ادبي بهیر له ټولو همکارانو غړو او ملګرو څخه چې دغه غونډه یې برابره کړه زحمت یې ویست کور یې ودان ډېره مننه زه به د احمدي صاحب په ژوند باندې دغسې یو څو خبرې وکړم نور خو یې په اثارو او هغو تصویرونو او د ده په ناولونو ټولو باندې دوی وغږېدل ښې خبرې وکړې واقعا په لومړي سر کې عادي عزیز صاحب یو خبر ته راځم هغه وویل چې د احمدي صاحب موږ تل دغه ډېر خلک وایي چې هغه یو داسې لیکوالو چې ټولنې بدلون یې ښه انځورول یا ریالستیک لیکوالو دې سترګه به مو یوازې نه ورته ګورو ځکه د هغه په ناولو کې نور هم ډېر شیان دي ډېر شیان باید ځینې راوایستل شي ځینې زده شي ځینې هغه شي خو زه بیا دا وایم زموږ احمدي صاحب د داسې یو ټولنې لیکوال و هغه بوډا د لیوانو پلونو کې لیکلي دي وایي دلته اوس هم ځمکه د غوایي په ښکر ولاړه ده او لمر ته زولنې ورلوېدلې
دا داسې خلک دي. دا کیسه پرون ما په هغه خوشحال بابا فکري بهیر غونډه کې مو وکړه. موږ خواته یو چا کور جوړاوه، نو دی دغلته سره ناست و. بیا دغه کلي سړی چې و دا لږ مسیر سړی و، نو دې ته ملا صاحب لږ نصیحت کاوه، یو څه خبرې ورته وکړې چې ته د کلي مسیر یې، ټول خلک له تا سترګه کوي، لږ مسیر سړی یې، جومات ته راځه او دا کوه ها کوه ها کوه. نو دا ملا صاحب په دا وړ یو اندازه ده ته خبرې کولې چې ده ته یې هم خوند ورنه کړو. نو داسې وایي دا کور جوړاوه، د کور تر څنګ یې داسې عمومي لاره وایي دیوال. نو ملا صاحب ډېرې خبرې ورته وکړې چې بس له دې نه مخ ماړه وایي، دلته راځئ، دا ټول کلی په تاسې راټولېږي، جومات ته راځئ، ها کوئ دا کوئ. نو کله چې وایي ملا صاحب ولاړ شو، هغه استادانو یا خټګرو له دې کونجه دیوال را شروع کړی و، دې خواته لاره وه. وایي ده استاد ته ورنارې کړې چې ګل زمانه وایي غوټې سیا وایي اول د دې سلام خوا بنده که د لارې خوا بنده کار د اوس تېرېږي سلام راچوي، اول د سلام خوا ور بنده کړه چې مات خلایس پرېږده. زموږ په ټولنه کې داسې اوسې دلته هغه چا خبره لږ کراماتو ته ضرورت دی. یو بله کیسه کوم، یو بغدادي پیر به تاسې لوستلی سي، هغلته هغه ځوان ورته وایي هغه خپلو خلکو ته چې دا تصویرونه چې دي دا فوټوشاپ دي، یا دا د موږ هغه نجلۍ نه دي چې غازي امان الله خان تعلیم ته لېږلي دي، دا داسې یو تصویرونه تاسې ته ښکاري غلط کړي یاست. خو هغه ناپوه ساده کلیوال خلک یې چیرې مني، وایي یا دغه عکس د پیر صاحب خبره کې څه وایي، او کافر سوی هسې وي او داسې وي. او بله ورځ زه چې غونډې ته تلم، تر دغه مخته موږ په آیسکریم خانه کې ناست وو، نو دغسې یو څو نور طالبان هم وو، نو خبرې سره شروع شوې. نو ته وار له وارې تر دې د مخکې نور څه راته وایي، ما ته راته ویل وایي ژبه نیم خریله کوارې د خوند رانه کړو، د اسلام له دایرې وتلی. زموږ دغه وړ یو خلک دي. یو کلي ته وایي پیر ورغلی و، نو هغه هم همداسې خلک وو. په دا کلي کې یوازې یو لوستی ځوان و چې ده ورته وویل چې دغه جاسوسان دي، پردي فرهنګ پالان دي، بس یوازې موږ تاسې ټولنې د هېواد د بربادولو او د لوټولو لپاره راغلي دي، داسې مه کوئ. خلکو به ورته ویل چې ته کافر شوې، ته پیر ته څه وایه. دا ځوان به یې وم او هغه به یې. بله ورځ ده له ځان سره سوچ وکړو چې دا خلک خو دغسې نه سمېږي، ساده خلک دي، اوس یې دومره زیات باور پرې کړی دی. ورته ویل چې ما خوب لیدلی ده چې که د پیر یو ویشتم د چا په لاس کې هغه ټول جنتیان دي. خلک وایي نس دا واورې د سر راخوسې سو، یو تر بل مخته کېږي، پیر صاحب یې تر ژیر راګیر کړو چې قربان دي سمه، نو ویښتان دي موږ په کار. پیر نه دا فکر وکړو چې خلک راپوسوي دي کیسه خرابه، نو پیر تر مخ خوسوي او خلک له شا پسې خوسي. نو په دې ټولنه کې اوس داسې یو کراماتو ته ضرورت دی، یو نوي فکر ته ضرورت دی. مثلا د احمدي صاحب په ټولو لیکنو کې که تاسې لوستلي په زموږ ټولنه کې اوس هم که چاته مخامخ ورته وایي چې ته دا عیب لرې، په تا کې دا عیب شته، نو هغه یې بده مني، ځکه هغلته هېڅوک هم نیمنی نشته، موږ وایو ټول من دي. خو د ده له هر ناول لوستلو وروسته ډېرو خلکو به زما دا فکر کړی، ډېرو ما چې څومره لیدلي هم دي، دوی حتمن دي هغه خپله د ناوړه فرهنګ دي، بد دود، د بدو رواجونو، خرافاتو، د ټولو تشه یې حس کړی ده، د هغه بدې پایلې لیدلې دي، حتمن یې یو څه مفکوره د دوی راوښتې ده. مثلا کیرنا ناول لوستلی، حتمن به هغه د کلي ملک لوستلی، یو بل چاپ کلي کې لوستلی، یو څه به یې ذهن ته ورغلي چې کاشکې داسې نه وای سوي، ځکه دا د احمدي صاحب ناولونه خو به ټول داسې وو لکه یو فلم کتل، ټوله صحنه به د سړي په ذهن کې انځور و، نو په پای کې چې به هغه کرکټر یا هغه موږ چې هیرو ورته وایو هغسې به څه شی ترلاسه نه کړل، سړی به ورسره خفه سو دا لوستونکی، نو حتمن به یو څه انګېزه اخیسته، هغه به حتمن یو څه فکر کوه. احمدي صاحب عزیزي صاحب مخته مو ویل ده ډېر څه په نه ویلو کې ویل، ډېر څه به یې داسې ویل، مثلا د چاته نه ویل چې دا عیب ده، د هغه د خو په لیکنه کې د داسې انځورول، داسې یې تصویرول چې هر چا به ولوستل، وروسته به یې هغلته د هغې نیمګړتیا به حس کړه، هغه خپله غلطي به سترګو ته ودرېده چې کاشکې موږ ټولنه داسې نه وای، یا کاشکې موږ داسې نه کولی. او شاید د ده د لیکوالۍ یوه ښه ځانګړنه هم دا یې چې دی د ټولنې په منځ کې و، لکه عزیزي صاحب مخته مو وویل وایي چا چې درد تېرېږي نو هغه به د نورو دردو ته څه ورپایم، خپل درد به انځوروي، خپل به لیکي، داسې په څه پې تېرېدل هغه یې لیکل، او څه چې لیدل هغه یې لیکل. نو تر ډېره حده پورې به لوستونکی هم ډېر دومره دقیق انځورول چې هغه لوستونکی به هم تر اخري شېبې ورسره وړ. احمدي صاحب یو زوی درلود، بیا اسد بڼوال کیسه کوله، وایي ما ورته وویل چې د تا دغه یوازینی زوی د 4 لوڼې دي، په دې زوی باندې ډېره خواري وکړه، ډېر کوښښ پې وکړه. وایي ده راته وخندل، راته ویې ویل چې په ما د زامنو او د لورانو هېڅ فرق نشته.
زه په ټوله یو شان کوشش کوم، ټولو ته یو شان دغه کوم. نو احمدي صاحب چې په هر څه به لیکل په ناولو کې انځورول به یې کول، به اول به د په خپله کورنۍ کې عملي کول، هغې نیمګړتیا ته به یې توجه کوله چې شاید زه له داسې یو شي سره نه یم، مغزه به یې نورو ته وښایم، شاید دا نیمګړتیا زه خپله ولرم. یو وخت زه له پوهنتونه راغلم، د خپل نوي ناول په اړه ما ورته وویل ما داسې یو ناول مې شروع کړی دا کړی. ده راته وویل وایي ناول ګوره ډېر کار غواړي، اول لنډې کیسې ولیکه. ما ورته ویلم ناول یوه موضوع د ذهن ته مې راغلې ده، اوس یې لیکم، مثلا پیل و پای داسې کیسه. د فرانسوي لیکوال خبرې راته وکړه، وایي په کوم وطن کې چې جنګ تېر شوی هغلته د سوژو کمی نشته، هغلته د موضوعګانو کمی نشته، خو دا په تا پورې اړه لري چې ته څومره کوښښ کوې، څومره پسې ګرځې، څومره یې لیکې. لنډه کیسه وایي ډېره اسانه ده، مثلا لکه یو مار داسې د خالي سر منځ او لکۍ لري، لاس او پښې نسي ورکولی، اضافه شیان نسي پسې ورکولی، د یو خاص هدف لپاره لیکل کېږي. نو د احمدي صاحب ټول ناولونه دا خبر راکې پاته شو. نو عزیزي صاحب دوسې مخته وویل چې د ده ناولونه دې وڅېړل شي، نور هم ډېر شیان څه ډېرې خبرې ځین راایستلی شي، د اوسني ادب لپاره د تیورګانې ځین راوایستل شي، دا به ډېر ښه کار وشي. زه خپله هم له دې سره موافق یم. د ده د ناولو زیاتره لوستونکي ما درته ویل هغلته به کله چې به د ناول چاپ شو طالبان به هم لا راتلل، یو څو دانې و، د ده ناول بیا حتمن و، ویل بیا خوند یې ورکوه ویل بیا. نو هغه دغه پیغام یې غو حتمن ځینې اخیست، دا د ناوړه کلتور د بد هغه یو خاص هدف بیا حتمن یې غو ځینې اخیست، تصویرونه بیا په ذهن کې راګرځېدل، ورسره خفه به ول چې کاشکې داسې نه وای سوي، خو نور هغه دومره ژور نه پکې تلل، نه هغه دومره په ادبیاتو کې داخل و. نو دا کارونه به موږ تاسو ته ښاغلي استادانو دغو ته وسپارو چې نور د ده له ناولو نور ډېر شیان راوایستل شي، خبرې پرې وکړل شي، لیکل پرې وکړل شي او تر نورو خلکو ورسول شي. ډېره مننه تاسو ټولو ته. مهرباني جر د رڼا کرکټر ښه ده، د رڼا یو داستان ښه، نو زه د هغه وایم چې خبر ته تر ډېر مسې ولرم. نو دا د ما کیسه وه ښه، ما زه پوهنتون کې وم یوه جنکۍ وه ډېره بخښېږم د دې نوم فرخنده وه ښه، فرخنده. زه پوهنتون کې وم سیول اجباري کې د کابل پوهنتون کې، نو زه په دې باندې مین وم او دا هېڅ خبره نه وه ښه. ښه داسې لوکسه وه، پتلون به ښه پتلون اغوستی وه. نو تر دا بعد څه وخت هغه په کابل کې جنګونه سو، مجاهدین سرالو، نو زه په غزني کې یو ډاکټر ته ورغلم. ده د هغه د کیسې کرکټر هغه یو چرسي د دغسې یو سړی به د معاینه خانه کې ناست ده، بس داسې خیرن سړی دغه په دې وخت کې یوه جنکۍ هغه چغه کې چادري دغه فرخنده وله پوه شوې، دغه فرخنده وه. بیا ما نصیحت ورته ویلم ته داسې یو هغه د موضوع ده، داسې یو هغه د خپل نقل مې ورته وکړو او دې باندې کیسه ولکه دا اوله کیسه د دغې ځکه شروع شوه. یعنې ما ورته ویلم ما دا خپل هغه ورته ویلم داسې فرخندې په نام هغه باندې زه مین وم. دا بیا مې هلته په غزني کې ولید، دا بیچاره ډېر اکواري نو تغیر خوړلی و. نو ده بس له هغه بعده بیا په کیسو باندې له هغه بعد په هغه باندې په کیسو باندې شروع وکړه. نو دغه اول ما ورته ویلم دغسې یوه سوژه ده، هغه دې ما خپل شخصي هغه و. ډېر بخښنه. انجینر صاحب کور دی ودان. د غونډې پای دی، استاد اجمل ښکلی راځي، خبرې هم کوي او غونډه هم ارزوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د استادانو په اجازه د احمدي صاحب په باره کې په بهیر کې ډېرې ښې خبرې وشولې، مثبتې خبرې هم پکې وي، ځینې خبرې پکار ده چې یو ځل له سر ورته کتنه وشي. زه احمدي صاحب یعنې په شخصي ژوند کې نهایت شریف سړی، یعنې زه چې ورسره عرض کې ورسره مخ شوی یم، نو هغه یعنې خبرې نه کولې، نوبت یې تا ته درکوو، مثلا فکر یې ډېر مثبت و، ډېر مسایل یې لرل. خو آیا زه یو دغه لرم چې آیا موږ په ټولنه کې دغه شان د شریف خلک ډېر زیات لرو که نه؟ نو زمونږ هغه احمدي پکار دی چې د پښتو ادبیاتو لپاره یې کیسې لیکلي که نه؟ په دې اساس باندې زه وایم راځئ د احمدي صاحب نه یو افسانه جوړه نه کړو. دغه بینر کې ما وکته که نه افسانوي لیکوال، یوازې دا نه ده چې مثلا کیسه پښتو کیسه لیکوالۍ کې موږ نور لیکوال هم لرو که نه؟ یوازې دا نه وایم چې د هغوی حق به سلب شي یا به بل شي یا به بل شي. په دې خاطر دا خبره کوم چې زمونږ هغه افسانوي احمدي هغه زمونږ په ګټه نه دی، زمونږ په ګټه هغه احمدي دی چې
ادبیات کیسې ایجادي کړي دي او داسې کیسې ایجادي کړي دي چې د ځوانانو لپاره د الهام منبع ده او دا اوس هم دي. مثلا زه یعنې ډېر ځوانان لرم زموږ محصلین دي یوازې د غزني نه دي بلکې د نورو ولایتونو دي چې د احمدي په سبک باندې کیسې لیکي کنه د احمدي نه متاثره شوي دي. دغه یوازې د احمدي صاحب د پښتو ادبیاتو د پښتو کیسې لیکنې لپاره دا خدمت نه دی چې هغه مثلا کیسې لیکلي دي او ډېرې لیکلي د کمیت له پلوه د کیفیت له پلوه ښې کیسې لیکلي بلکې دا دی چې ځوانانو ته الهام ورکړی دی یو انګیزې ورکړې ده د کیسه لیکلو که نه. زه فکر کوم چې په دغه مورد کې هم احمدي صاحب مرحوم ډېر لوی خبره خپل هغه نقش یې په ډېر ښه شکل باندې لوبولی دی. کله چې موږ یو سړی افسانه کلوي وکړو که نه هغه نه به یې افسانه جوړ شي حتی دا نور خلکو کله دومره افسانه شي چې بیا خلک زیارتونو ته ورځي او مالګې خوري که نه دغه. البته د احمدي صاحب په مورد کې دا ممکنه نه ده خو موږ په کار دی چې پښتو ادبیاتو کې دومره لوی لوی بوتان جوړ نه کړو چې بیا هغه بیرته ماتولو ته ضرورت ولري که نه. زموږ یو داسې احمدي صاحب په کار دی. بل مې دغه کوله چې احمدي صاحب که موږ کله د کیسه لیکوال په توګه باندې مطرح کوو نو آیا موږ د احمدي صاحب په باره کې چې کومې لیکنې شوي دي کوم نقد شوی دی آیا موږ حق چې څنګه په کار دی هغه شانتې ادا کړی دی که نه. دا یوه پوښتنه ده. عموما زمونږ نقدونه په ټوله کې داسې وي چې یا هېڅ په یو نظریه نه وي ولاړ سره د دې چې علم د نظریې شی دی که نه یعنې علم د نظریې په اساس باندې پرمختګ کوي. په دې اساس باندې کله چې په موږ په یو متن باندې نقد کوو په کار ده چې موږ سره یو نظریه وي یوه تیوري وي رسره. په دې اساس باندې زمونږ زیاتره نقدونه یا دا وي چې هېڅ ډول د نظریاتي اساس باندې یا تیوریک اساس نه لري او یا دا وي چې نظریاتي اساس لري خو موږ اصلا نه یو خبر چې دا زما نظریه چې دا زه څه ډول نظریه تحمیلوم یا تطبیقوم په دغه متن باندې که نه او یا مثلا زما دغه نظریه څومره په دغه متن باندې تطبیق وړ ده که نه. په دې اساس باندې زما فکر دا دی چې هر متن که هغه ادبي متن هم وي هغه یوه کلي لري د خلا. زه کله کله محصلینو ته وایم چې هر متن یو بنده کوټه ده د دغه کوټې د خلاصون لپاره تاسې هرې کلې نه استفاده نشئ کولی. ځینې کلې وي او هغه کلې په کار ده چې لوستونکی پیدا کړي او دا خبره هم غلطه ده چې دا کلې یوازې د لیکوال سره وي او هغه له ځان سره وړي وي. کیدای شي د معنا له پلوه یوه کلي به د لیکوال سره وه خو هغه معنا زه فکر کوم چې د لیکوال معنا دومره مهمه نه ده لکه څومره چې د لوستونکي معنا مهمه ده ځکه چې هغه په دې اساس باندې دغه په باره کې چې موږ غږیږو د نصیر احمد احمدي د کیسو په باره کې یعنې په ټوله کې موږ وینو چې نصیر احمد احمدي یوازې د کیفیت له پلوه نه د کمیت له پلوه هم رنګارنګي کیسې لیکلي تاریخي کیسې لیکلي دي رومانتیکي کیسې لیکلي دي مثلا ټولنیزو دغه اړو دوړ باندې او په ټولنیزو عیبونو باندې او په دې باندې کیسې لیکلي دي ګڼ موضوعات او ګڼې سوژې دغه په کیسو کې راغلي. زما په فکر موږ کولی شو چې د دریو کلیو نه دغه متن د خلاصون لپاره دغه د کیسو د خلاصون لپاره استفاده وکړو او زما هغه کسانو چې په د احمدي په کیسو باندې غږیږي زما هیله دا ده چې دغه دریو کلیو ته متوجه شي کیدای شي هغه یو بله کلي پیدا کړي یعنې دا هم ښه موضوع ده خو دا ده چې موږ په کار ده چې یو نظریه راسره وي چې د هغه په متن باندې غږیږي. یوه کلي چې د هغه ریالیزم دی دلته پې دغه عزیز صاحب خبرې وکړي ځینو نور ملګرو پې خبرې وکړلې ولې د احمدي صاحب کیسو ته موږ ریالیستیکي کیسې وایو. اوس ریالیزم خو ډېرې دورې لري مثلا جادوګر ریالیزم دی د احمدي کیسې چې دي په جادوګر ریالیزم باندې نه سرخي ډېرې د شپون صاحب کیسې البته په پښتو ادبیاتو کې داسې دي چې د کویلو او مثلا د مارکیز د کیسو سره ورته دي. د احمدي کیسې په سوسیالیستي ریالیزم نه سرخي ځکه چې هغه یو سوسیالیستي یو مفکوره لري که نه یو کمونیستي مفکوره لري او د هغې په اساس باندې ټول ادبیات سرخوي او د مثلا په رواني ریالیزم چې ورته وي په هغې کې څه ناڅه لکه عزیزي صاحب چې ورته ویل په ډېر ښه شکل باندې یو د کرکټرونو عیني حالت په یو ډېر ښه شکل باندې دغه چې ورته ټي سی ډېټ چې ورته ابجکټیو کوریلیټیو وایي یعنې په یو ښه شکل باندې په عیني انډول کې د لوستونکي مخې تږدي د هغه روان اخلي هلته یې در تږدي او تی بیا ابعاد معلومولی شي تړلی شي متر ورپسې راخیستلی شي ګز کولی شي که نه. نو په دې اساس باندې البته دغه رواني اړخ هم یو څه کمزور تر ټولو مهمه دا دی چې دغه د احمدي صاحب دغه چې دي انتقادي ریالیزم د زاویې نه موږ په هغې باندې غږېدلی شو.
زه بیا چې ریالیزم مثلا زه یو لیکوال چې دی یو شاعر په یوازې په دې نه غټېږي لکه موږ مثلا د فورمالیستي زاویې نه ورته وګورو چې یو ښه شاعر هغه دی چې د شاعرۍ ټول تخنیکونه زده وي یا یو ښه لیکوال هغه دی د کیسې چې د کیسې ټول تخنیکونه زده وي بلکې ځینې نور تخنیکونه هم په ځان پسې اضافه کړي. زه فکر کوم چې دا د ادبیاتو په باره کې یو اړخیز تصور دی. موږ او تاسو چې کوم لیکوالو ته او شاعرانو ته لوی شاعران وایو هغه شاعرانو ته لوی شاعران وایو چې صاحب مطالعه دي. هغه لیکوالو شاعرانو ته لوی شاعران وایو لکه ورور چې ویل چې په فلسفه کې د افغانستان په تاریخ کې او مثلا په ارواپوهنه کې او په دې برخه کې مطالعه لري او د خپل ټولنې له نبض نه خبر وي. مثلا زه به د کیسې تخنیک سره ډېر ښه بلد وم، کیسې ژبه به مې زده وي، د کیسې مثلا کریکټرایزیشن به مې زده وي، مکالمو د اصولو نه هم خبر یم، خو یو سوژه به داسې نه لرم، یو داسې نوې خبره به نه لرم، یو داسې انتقادي زاویې به نه لرم، د خپلې ټولنې نه به نه یم خبر. نو زما کیسه به ښه په تخنیکي لحاظ باندې ښه لیکل شوي وي خو په دننه په دغه کې به هېڅ هم نه لري که نه. موږ احمدي صاحب ځکه لوی لیکوال بولو چې هغه زموږ دپاره خبرې لري، زموږ تاریخ موږ ته ږدي چې راشئ که تاسو تاریخ نه لولئ راشئ ډیوډ جونز وګورئ، که تاسې تاریخ نه لولئ راشئ میرویس نیکه ولولئ، که تاسې خپلو ټولنیزو دغه نه خبر نه یې راشئ جوجو وګورئ مثلا بل وګورئ که نه، یا مثلا دغه شنه غوږونه دا وګورئ. په دې اساس باندې کله چې موږ انتقادي یو څو دقیقه وخت لرم نو په دې اساس باندې موږ خو وایو چې د ریالیزم طرفدار دی، خو راځي چې دا د ریالیزم باندې خو لږ یو څو دغه پوه شو چې د ریالیزم دا د ریالیستیک ادبیات خو البته ډېر د پخوانه په دغه په ادبیاتو کې موجود وو، خو د یو مکتب په توګه باندې په 19مه پیړۍ کې په اروپا کې په لومړۍ نیمایي کې رامنځته شوي دي. دا هغه وخت په اروپا کې چې انقلابونه تیر شوي دي، مثلا د ناپلیون، د فرانسې لوی انقلاب او د رومانتیسیزم، هغه د ټولنې په درد باندې نه دی خوړلی، د یو خواصو د یو مکتب په توګه باندې. نو او په دغه وخت کې منځنۍ طبقه راپورته شوې ده. نو په دې اساس باندې داسې لیکوالو ته او ادبیاتو ته ضرورت دی چې هغه د ټولنې دردونه او مصیبتونه انځور کړي. البته د دې تر شا به نور عوامل هم د داروین نظریه به د دوربین کشف به نور مسایل به هم ډېر وو که نه. خو په دغه وخت کې دغه کسانو داسې ادبیات ولیکل چې د ټولنې د شاعر د خیال او د تخیل په ځای د ټولنې د مصیبتونو او د مسایلو په باره کې. په دې اساس باندې بالزاک د دغه وخت شاعر دی. دغه د ریالیزم یو بل خصوصیت دا دی چې دا دغه نه مثلا د نقاشیو نه د ګوستاف کوربا په هغه وخت کې یو مشهور نقاش و، د هغه د نقاشیو نه هم متاثره دی. په ټوله کې ریالیزم که په نقاشیو کې دی او که په ادبیاتو کې دا یو دغه پکې مسلط دی، دا یو فکر پکې غالب دی چې په ژوند کې هیڅ دغه نشته دی، خوشحالي نشته دی، ټول غمونه دي، هر طرف ته غمونه دي. د یو لیکوال مسؤلیت او رسالت دا دی چې دغه غمونه خلکو ته وښیي، دغه نادودي او ناکردي خلکو ته وښیي او خلک راپاسېږي چې دغه نادود او ناکردو د ختمولو لپاره اقدام وکړي. په دې اساس باندې دغه پکې شته دی. اوس تاسې که د احمدي کیسو ته وګورئ، یعنی که تاسې د پښتو د بل لیکوال سره د شپون صاحب سره د دغې زاویې نه پرتله کوي، او په کار ده چې دا د پرتلیز نقد هم وشي په دغه باندې، یا مثلا تاسې دغه سره د محب زغم د کیسو سره پرتله کوي. نو یعنی په ټوله کې دغه په کیسو کې د خوشحالۍ او دغه خبره ډېرې کمې وینو که نه. په ټوله کې مثلا که تاسې رڼا اخلئ، که زرو یې راخلئ، که خونکار ناولټ یې راخلئ، که نور یې راخلئ، په زیاترو کیسو او ناولونو کې ژوند په غمونو کې د پښتنو ژوند په غمونو کې انځور شوی دی. سره دی چې په واقعیت کې ممکن داسې نه وي. موږ او تاسې سره دی چې ډېر په ابتدایي وسایلو باندې په کلو کې ژوند کوو، خو بیا هم خوښۍ لرو که نه په ډېر دغه شکل باندې. بل یو خصوصیت چې په انتقادي ریالیزم کې وو هغه دا و چې یو څه شی یو صحنه د ټولو جزئیاتو سره ترسیموله که نه. مثلا تاسو د بالزاک د کیسو صحنې وګورئ، یو وړوکی مثلا په دغه یو کیسه د میز د وبخښئ د صنف یو صحنه ده، په دې کې دغه بوتل چې د دغه په سر باندې پروت دی دا هم د خپل هدف کیدای شي ولري، دا هم انځوروي که نه. په دې اساس باندې دغه خصوصیت هم دغه په کیسو کې شته دی. البته دغه په کیسو کې دا خصوصیت دی چې عموما تصویرونه متحرک دی. هغه په خپل هم په مجالسو کې ویل او په دغه کیسو کې هم د تصویرونه متحرک دي. سره دی چې په کیسه لیکنه کې یوازې متحرک تصویرونه نه چلیږي، بلکې د حالتونو سره فرق کوي. مثلا په ځینو حالتونو کې کیدای شي ساکن تصویر ته ضرورت وي، په یو نیم زر کې دغه ته ضرورت متحرک تصویر. بل یو یعنی زه دې ورته چې متوجه شوی یم عموما دغه البته دا به د فورمالیزم د زاویې نه، خو عموما دغه صحنې چې کله احمدي صاحب انځوروي نو په ډېره بیړه باندې انځوروي، یعنی یو عادي حالت، یو غیر عادي حالت چې یو قاتل په مقتول پسې دی چې وژني، دلته خو په کار ده چې حرکت تیز وي.
متحرک تصویرونه وي او حرکت تیز وي. خو عموما په هغه صحنو کې چې ډیر تیز حرکت ته ضرورت نشته دی هلته هم د احمدي صاحب کیسې ډېرې تیزې ګړندۍ پر مخ باندې ځي که نه. یعنې دغه البته هغه دا ښیي چې دی دغه د متحرکو تصویرونو ته او د کیسو حرکت ته څومره ډېر متوجه وي. دویمه کې دغه چې د کلي د متن د خلاصولو هغه فیمینیستي ادبي نظریه ده. البته زمونږ د فیمینیزم سره اختلاف هم کېدلی شي دغه زمونږ د خپل شرقي فرهنګ د زاویې نه، خو دا یوه نظریه ده لکه د ریالیزم غوندې. ریالیزم کې خو سوسیالیستي ریالیزم هم شته دی که نه چې موږ او تاسو ته بالعموم د ناکمونیستي متونو نه بغیر په نورو مواردو کې استفاده نه کوو. خو دا یو دغه ده یو داسې زاویه ده مثلا موږ او تاسو محبوبه کارو، محبوبه په خپله شاعرۍ کې فیمینیستي ادبي نظریه غږیږي په دې باندې چې دا ته چې دا محبوبه استعمالي دا څنګه ده، د دې څرنګوالی څنګه دی. نو یو دا دی چې فیمینیستي ادبي نظریه په دې باندې سرخي چې په یو متن کې یوه ښځه څنګه انځور شوې ده، دا یو ادبي نظریه ده. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په پښتو په معاصرو او د افغانستان په معاصره کې سلیکوالو کې چې ډېرې خبرې لري د ښځو په باره کې هغه احمدي دی که نه. نو په دې اساس باندې البته دا یو انتقاد کېدلی شي چې عموما د هغه په کیسو کې ښځه کرکټر راغلی ده، منفعله راغلی ده. یعنې مثلا تاسې زرو ګورئ برخلیک کې په هغه بل هلک مرکزي کرکټر پورې تړلی دی، رڼا وګورئ غیر ځای په ځای منفعله ناسته ده، د خپل برخلیک د بدلون دپاره هېڅ ډول اقدام نه کوي. البته دغه د خبي کېدی شي امانه دی لوستل زه کوم. خو یعنې مطلب دا دی چې په غالب اړخ کې په پخوانیو چې دې نه بغیر باندې لوستي دا دی. خو نور د ښځو د محرومیتونو په باره کې دا چې د پښتني ټولنه کې یعنې موږ او تاسو خو ډېرې لویې لویې خبرې کوو چې ولا ښځه داسې ده ښځه داسې ده، خو راځئ لږ سړی وګوري که نه چې څنګه احمدي صاحب انځور کړې ده زموږ او ستاسو په ټولنه کې هغه شان د ښځه محرومه ده، انتخاب حق ښځه نه لري که نه. نو دا د احمدي صاحب د کیسو یوه سوژه ده، یو موضوع ده. مثلا ډېر موضوعات دي چې د ښځو پورې متعلق دي، د ښځو په محرومیتونو په دغه پورې مربوط دي، هغه احمدي صاحب انځور کړي دي. او زمونږ ځوانان نه دا غواړي چې د دغه زاویې نه وګورو. درېیمه زاویه چې دا هغه فورمالیستي ده. احمدي صاحب په خپله فورمالیستي زاویه ده چې مثلا ریالیزم ادبیات په بهرنیو ټولنیزو شرایطو پورې تړي، لکه موږ چې مخکې تاسو په انتقادي ریالیزم باندې وغږېد. فورمالیزم وایي نه، د ادبیاتو ماهیت یوازې په سټرکچر او په تخنیک پورې تړلی دی. زموږ او ستاسې د شعر او د کیسې په باره کې اوسنۍ تیوري زیاتره چې دا هغه فورمالیستي تیوري ده، او د دغه فورمالیستي تیوري نه د بل هر لیکوال غوندې احمدي صاحب هم متاثره شوی دی. بلکې هغه کیسې هغه د کیسه څنګه ولیکو کتاب کې هم فورمالیستي زاویې نه د کیسې په تخنیکونو باندې غږیږي. نو په دې اساس باندې د کیسې تخنیکونو ته د ډېر متوجه دی. مثلا دا چې صحنه څه ډول انځوري که نه. مثلا موږ او تاسې روایتونه حتی دا د مینې کیسه کې چې هغه روایت کوو عموما په کیسه کې راوي چې وي یا دریم وګړی وي او یا چې وي لومړی وګړی وي یا متکلم وي یا غایب وي که نه. په هغه کیسه کې موږ دوه راویان دي. کله چې صحنه بدلېږي مثلا یو چې د دریم کړی راوي دی چې د نجلۍ په باره کې غږېږي او یو نجلۍ د پخپله د ځان په باره کې غږېږي. نو لومړی راوي چې دی دریم دی، دویم راوي چې دی متکلم راوي دی. البته دغه راویان خپل محدودیتونه هم لري، خپل خصوصیتونه هم لري چې هغه احمدي صاحب په خپلو کیسو کې په ډېر ښه شکل باندې پاللي دي. بل دا دی چې هغه ټي ایس ایلیټ د دې نه علاوه چې یو سمبولیست شاعر و او فورمالیزم باندې هم ښه پوهېده. هغه یو دغه وایي یو مثال وایي، زه کله کله د محصلونو ته پرې غږېږم، هغه ابجکټیو کوریلیټیو وایي، یعنې عیني انډول او هغه غضنفر صاحب دی او دغه منلي صاحب دی ورته دغه کاروي، عیني تړاو ورته کاروي. یو وخت کې شپون صاحب د خدای وبخښي ما ته ویلي چې دغه دی دا کیسه لیکوال باید داسې ونه وایي چې سپی غاپي، بلکې سپی وغپوي. دا وغپوي مطلب دا دی چې یعنې د دې په ځای چې بیان یې کړي په یو دغه کې یو عیني انډول کې وښیي، هغه حالت په یو عیني انډول کې وښیي. نو دا عیني انډول په شاعرۍ کې بالعموم د تشبیهات او استعارو په ذریعه کېږي. په کیسه لیکوالۍ کې مثلا کله چې ته یو تصویر جوړې، تصویر یوازې د باصري حس د زاویې نه جوړېږي بلکې د سامعي حس د زاویې نه جوړېږي. د نصیر احمد احمدي په زیاتره کیسو کې چې کله یو څوک په دروازه را ننوځي داسې نه وایي چې دروازه خلاصه شوه، وایي د دروازې کړپ شو، او هغه وایي که نه د دروازې کړپ شو، د مرغۍ پښو د مرغۍ زړه د تر پښو پورې منډه کړه. یو دویم دا دی چې په هغه په استعاري ژبه باندې درته وایي هغه د ویرې حالت چې دی هغه رواني حالت، هغه درته یوازې په سیره کې نه بلکې په استعاري شکل باندې انځوري. او بله درېیمه خبره دا ده چې کله کله حتی زاویې بدلوي. مثلا هغه خونکار ناول کې هغه کله چې هغه قاتل ګونډه خښه کړې وي په ښځه باندې چې ښځه ووژني، نو دا تبر یې چې پورته کړی وي دلته راوي خپله زاویه بدلوي، د لید زاویه بدلوي. مثلا د هغه ښځې د زاویې نه تبر ته ګوري، وایي تبر ته یې وکتل په ستورو کې ولاړ و، داسې نه وایي چې تبر قاتل راواخیسته چې ښځه ووژني، دا بیان دی.
بلکې هغه صحنه تاسو ته ټول انځورېږي په دې شکل باندې په غیر مستقیم شکل باندې که نه نو دغه په غیر مستقیم شکل باندې یا هغې زاویې نه د عیني زاویې نه صحنو ته دغه کېدل د ده د تصویر سازۍ یو عمده مثال دی. یو اخري خبره کومه او هغه دا ده چې د احمدي صاحب کیسې یوازې دا نه چې زموږ د ټولنیز شعور د لوړولو لپاره کارېږي، یعنې موږ متوجه کوي خپل تاریخ ته خپلو مسایلو ته، بلکې د افغانستان د هویت سره تړاو لري. یعنې زموږ او ستاسې بالعموم کیسه لیکوال دې ته نه متوجه کېږي چې زما کار کومه هیوادنۍ یا سیاسي او ملي دغه ترسره کوي. احمدي صاحب دې ته متوجه و. مثلا په اوس وخت کې موږ د هویت د بحران سره مخ یو، موږ په دې نه پوهېږو چې دښمن هم څوک دی دوست هم څوک دی. احمدي صاحب د یو لیکوال په توګه البته د یو ادیب په توګه چې څه دغه امکان او څومره وس یې و دغه نقش په ډېر ښه شکل باندې انځور کړی دی د نیکه ناول کې، د ډیوډ جونز په ناول کې، او دغه خپله ناول لیکنه یې په دغه د ملي هویت د جوړولو لپاره او د ملي خبره د ملت پالنې او د افغانیت او د دې د جوړولو لپاره په ډېر ښه شکل باندې دغه کړې ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې احمدي صاحب یو هرړخیز لیکوال دی چې د هرې زاویې نه په هغه باندې غږېدلی شو. ډېره مننه. کور مو ودان استاده په همدومره غونډه وه